अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د انورټر د نصب کولو د فارمول پر رابطه باندې دا نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ خپل کورونو دکانونو دفترونو او یا کمپنیانو کې غواړئ خپل برقي سامانالات ته لکه واټر پمپ واشنګ ماشين ایر کولر او داسې نور برقي وسایل که تاسو غواړئ د ټولو برقي وسایلو ته انورټ نصب او کنیکشن کړئ نو دوستانو تاسو د دې فارمول څخه استفاده وکړئ او د دې فارمول د عملیات خورسته ورته انورټ نصب او کنیکشن کوي نو دوستانو راځو فارمول ته اگزامپل مثلا دوستانو زمونږ سره لس اسپاورا یو ایچ پی موټر دی نو موږ څنګه کولای شو څنګه معلومولای شو چې د ته باید 100 کیلو واټه انورټ نصب او کنیکشن شي د دې د کیلو واټ معلومولو لپاره دوستانو راځو فارمول ته دوستانو یو ایچ پی مساوي کیږي د 200 او شپږ څلوېښت واټه سره نو دوستانو د لس ایچ پی ضرب په 200 او شپږ څلوېښت واټه کې نو دوستانو د دې ټوټل واټ مساوي کیږي د 2480 واټه سره او د لس ایچ پی موټر واټ مساوي کیږي د 2480 واټه سره او د دې کیلو واټ مساوي کیږي د 2.45 کیلو واټه سره دوستانو کله چې د لس ایچ پی موټر ټوټل کیلو واټ معلوم شو چې دا مساوي کیږي د 2.45 کیلو واټه سره نو دته دوستانو باید 2.45 یا 1.5 کیلو واټه انورټ نصب او انتخاب نکو چیرې دوستانو مونږه دته 1.5 کیلو واټه انورټ انتخاب نصب او کنیکشن کو نو دا بزر هیټ کیږي ګرميږي او سوځي با ځکه دوستانو چې دا د امپیر مطابق دی نه څه په کله چې انډکټیو لوډونه وي نو دا په سٹارټینګ کې های امپیر علي نو د دې سره دوستانو چې کم انورټ مونږ د دې مطابق لګولې دا بزر هیټ کیږي ګرميږي سوځي با لمنځه بزر جي ځکه چې په دې کې د الکتریکل مطابق په دې کې الکتریکل سیفټي مراد نشو نو الکتریکل سیفټي دا وایي دوستانو چې د دې څخه 3% زیات انورټ بتاسي دي ته نصب او کنیکشن کوي نو دوستانو تاسو کولای شئ د 1.5 کیلو واټ باید 10 کیلو واټه یا 11 کیلو واټه انورټ نصب او کنیکشن کوي او د لاین ټایم لپاره د دې څخه استفاده وکړي نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم